اروکه په دې په معنی ته نه خفه کېږي، زه ټول عمر دلته پاتې شوم، نو زما خلا داسې جوړه شوې ده، لکه دا خو زه ډېر تاسو لکه زه په خپل فیملی کې ها هلو ګرام یا زه چې دی ټول یو منټ بیا مې راواغوستو. زه تاسو ته صرف دا خبره کول غواړم چې زه ټول عمر امریکا کې پاتې شوم، نو چې موږ کور کې پښتو وایو، بهر انګلیش وایو، ملګرو سره انګلیش وایو، ملګرو سره به ډفرنٹ لانګویجز وایو، یو نو سټف لایک دیٹ. نو دا شی نه چې دې صورت دا لګ مونږ ته ژبه مکس کی، بیا پاکستان کې اردو ده، اردو پکې لګ ډیره مکس شي، نو زه منم چې زه به د افغانستان په شان کې ډیره پیور والا پښتو به نه ویم، پیښوریانو په شان کې پیور، هغه پیښوریانو خار پښتو پیور نه ده، نو ډېر خلک به اوس ما دلته کنځلې کوي، خو پیښور پښتو دومره پیور نه ده، اردو هندي او سرایکی او هر څه پکې مکس را مکس دي. خیر خو دا خبره ده کنه چې د پښتو وای دوی پکې زیات انګلیش وای او کم پکې پښتو وای. نو بس نوره خبره ده پورې چې ته په پوه شوې، کنه زما د مور خبره وي پوه شوې په وي، بس خبره ختمه. دونه پکې زور دې ته ساينس مرو باسه. زما نت لګ دغه برادر پښتون .17 تاسو خبر وکړه چې لکه څنګه انګلیش تاسو نجمه نه تاسو هم د یو غنټه ویټ وکړ، تاسو خبرې اورېدې، هغه ته وګورئ، هغه ته ناسو تاسو خو ډېرې ښه خبرې وکړې، خو دا زموږ نیت چې د پښتانه دا زموږ د نیت چې د پښتانه موږ د دې ته موږ وی چې دا جی هلو انیویز اته الله دا وی چې زه لکه مکس ویم، زه انګلیش او پښتو مکس ویم، نو مارته مې دلته کې امریکا کې پاتې شوم ټول عمر، نو زما ژبه دی دسې لکه دا نشي کېدی ان او اته الله تاسو د دې زینن هیرو جوړ شوی د دې ټولو تاسو خبرې ډېرې خوښې شوې، تاسو ماشاءالله ډېرې خسته خبرې کړې دي. بالکل مو خو دا انتظار ومه د توقع او د خبرې واورېدې، ډېرې خوښې شوې، او تاسو دا بس دغه ګیله وکړه چې دا پښتو د ده ته نه دی ویلي، اته الله باید نه دی ویلي، خو هسې تا پښتانه زموږ نیت چې ده که نه مونږ د پښتو کې بیا پکې لږ انګلیش ووایي، نو دا بس په دغه مسله خبره دا ده چې لکه پښتو یقین وکړه د تعلیمونو سبقونو کتابونو زمونږ دماغ دومره دغه کړي دي چې هغه دغه ورډز ته به نه راچوتې، خو خپله به راچوتېږي، ته به په دې دماغ کې سوچ هم وکړې چې په پښتو کې دې ته څه وایي، خو د خولې نه بیا وتی هغه ورډ که نه ابۍ به یې خپله وایي. بالکل ابۍ خو دی ابۍ خو ما په پښتو کې خبره لیدلې دي، ابۍ خو ټولې خبرې په انګلیش کې دي. نه ما نه دونه دروغ مو ټوله پښتو وایم، زه خو ایون اکثر یار انګلیش مین سیز دا دی چې میسج کنوی کول دي، میسج کنوی کول دي چې بس بل انسان په پوه شي، مطلب میسج رسول دي، پیغام رسول دي، بس پیغام ورډز چې کوم دی نو پیغام ورډز چې دی دا د اردو ټکی دی، د عربی ټکی دی. نه بالکل زموږ پښتو ډېر ژبې شامل دي، زموږ پښتو کې ډېرې ژبې شامل دي، خو دې ته هغه ویورز راځي که نه چې هغه کوم پښتانه نو هغو په پښتو کې د دې خبرې اوري، دا پکې انګلیش شروع کړي نو هغو بیا عطاالله زما چې د یو کس په لایف ته زه هغه عالم زه به تاسو کې سوري یو کس به خوا کوم به که نه د عطاالله چې کومې خبرې کولې که نه د دې یو جیکتا جاکتا ثبوت ته زما ترور ده، هغه ماشاءالله عمدک شان دی کې ډېر پازیټیو کارونه کړي، and recently هغه تللی وه او هغې ډېر ښایسته خپل یو organization کوم ایونټس وو هغې دپاره تللی وه، سو ما ته ایون دومره ډیټیلز نه دي معلوم، بټ هغه ماشاءالله ډېر ښه کارونه کوي. زه سوري تاسو به زه لایف نه خوا کوم، زه هغه اخیستل غواړم که نه چې هغه تاسو ته ووایي چې هغې اوس ریسنټلی خپل ارګنایزیشن کې څومره لکه چې
ښه کارونه کړي دي کنه باره کې خبره کوي ښه بالکل عطا الله بای دی وی زه به کوشم زه د دوه خبرې اورم زه ورته صحیح ټیک ناسم شو عطا الله تاسو څه کې زدا د سوت خپل زما ترورګه څه شو ده مې بي ما سينه زې پیژنم ګوره ما ډیر ارګنایزیشن کې کار کړل دی ټول زه پیژنم ګوره سرکل یو دی نشم کار مته چې څنګه هغه I think چې هغه لاړه زما په خیال کې چې څه چلو شو یو منټ زبرته تاسو لګ لاین اوسېږئ کنه زبرته لګ میسج کوم چې راشي ځکه چې هغه تاسو سوري خزل لک شانې کې سو کم لاړ نشه لایف نه زه راځم ځای ته I think په واتس اپ میسج کوم هغه لاړه زما په خیال اوکې عطا الله بای دی وی عطا الله بای نه باورو عطا الله بای خو موږ بس تاسو نه اورو یا تاسو دا دی رااله انټي تاسو لګ ماته انویټیشن I am just 24 زه ډیر ماشوم هم تاسو نه مونږ ډیر دغه و انټي که تاسو د دې ماشوم تاسو نه موږ ماشومان یو یو منټ ها ابای زه بلاړ شم او د عطا الله بای دی وی دا عمر واخله موږ به ورته وخت صحیح ټیک شو اوکې ها ماشاءالله ډېر لکه خسته کارونه کوي لګیا ده لایک د چې کله اوسګار شم I want to be part of her team too ځکه چې ډېر زیات ښه کارونه کوي لګیا خو نه پوهېږم چې هغه دا ده روانه غوښته السلام علیکم هلو انټي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو انټي ټیک ټاک جان تاسو څنګه یې بالکل ټیک ټاک سو عطا الله ما تاسو ته دا یادول سبيان تي دا چې د دې ماشاءالله خپل اورګنایزیشن دی چې کوم باندې دا ډیره ماشاءالله اکټیولی کار کوي لګیا دا and regardless boundaries so یو ملک ته limited نه دا یو boundary ته limited نه دا like she's all over اور اوسېږي په یو کې کې چې څورته خپل boundaries صرف یو کې ته نه دي limited کړي like she goes Pakistan or Dubai and here there and I think Arabic countries تم تللی دا ډېر زیات هلته کې هم د خپل څورته وي خپل organization وړی دی مطلب somehow چې چرته نه د ډېر مختلف countries کې د دې ایونت کیږي هلته نه دا خپل څورتي organization چلوي لګیا دی اوکې انټي السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم سلام ویکند دی ټول راغلي دي نه فیری صدیق ټول دلته ناستي جی بالکل مونږ کره خو بیا سم شور ده ته پته ده so انټي تاسو لګ شانې کې زما ټول فالوورز ته وایي چې تاسو ریسنټلی ایونت ته تللی وای تاسو شاید د فریدي سره ملاو شوی وای رائټ نو هغه ټول تاسو چې کوم ایکسپیرینس هغه لګ شیر کړئ موږ سره شاید د فریدي سره خو ځان زمونږ پارټنرشپ دی کولیبریشن دی ورسره زمونږ یا خو ریسنټلی تاسو هغې سره بیا ملاو شوی وای که نه نو ما زمونږ ایونټ وکنه دا لکه چې دوه چارټي د یو کې چارټي او د پاکستان چارټي یو بل سره یو ځای کار کوي نو یو MOU ساين کوي کنه نو بیا شاید د سره زموږ لاست رمضان هم فوډ پیکو دې رمضان هم موږ سره فوډ پیک کړی دی اول خو ټولو ته سلام وکړم السلام علیکم دلته دونه شور دی ما کړی چې هر څه رانه شو نو خو موږ اوس یو بل هغه سره کو د هغه کوهاټ هاسپټل کې موږ هغه سره کولیبریشن کوو نو الحمدلله اوس روان دی اوس یو منهاج دغه د چارټي د پاکستان نو هغوی سره موږ د هغوی اورفنیج کې به کوو نو موږ خپل پروجیکټس هم ډېري خو بیا موږ د نورو چارټي سره هم کولیبریشن کوو نو بس نور څه خاص نشته بس الله دپاره کار کوو لږ ډېر هسې پاشنسټ یم دا مې خوښي نوره یم بزنس لیډي یم دلته یو کې ایج اف 16 نه بزنس کومه خو دا چارټي 3 کاله شوي دي ما شروع کړې ده بس خوښه مې ده که ډېر هم چې تاسو خپل ارګنایزیشن دی تاسو د هغې فاونډر یې یا تاسو جی زه فاونډر یم اول ما دا پاکستان کې رجسټرډ کړې وه بس ما وی بس تکه پوره ده پاکستان کې وی
بیا رجس ځکه چې ټول فند به زما د دې ځای نه زما فاملي او فرینډز نه تلو ټول نو بیا ټول ماته دلته وی زما اکاونټنټ وی چې ښه دا د دلته رجسټر کړه ما اپلای وکړه 3 ویکه کې ماته چارټي کمیشن والا رجسټر کړه which is impossible نو بس الله نو مدد نن سبا ډیر زیات مسلې چلیږي almost 2 years 3 years یو کې خو یو مسلمان له چارټي جوړول ډیره غټه خبره ده خو لیټرلی with الله کرم مال 3 weeks کې چارټي کمیشن یو کې مال چارټي رجسټرډ کړه and gifted him را کوراله اکاونټ هم راته اوپن کو ارسي لیټرلی 1 month کې ارسي وکړه الحمدلله سو نورم اسم ز پاشنست اونټ کوم چارټي باره کې زه لږ ایکسټریمیست یم که زه بزنس کوم نو هغې کې م ایکسټریمیست یم که د دنیا هر معامله کې زه لږ ایکسټریمیست یم نو چارټي کې هم زه د قشان ایکسټریمیست وم نو بس الله راته په خپله لارې اساني هغه پښتانه وایي که نه منزل څه نیت صفا منزل آسان دا ما اوس د ابي سره مې یو almost یو 3-4 منټه مخکې مې سره دا سیشن مې سره کو نو موته چې الله پاک بیا غلار خپل داسې اسانه کې د انسان غ ګمان هم نه وي جی بالکل بالکل دا خبره بالکل رښتیا ده بس خپل هر انسان دنیا زه همیشه خپل فیملی ته وایم چې دنیا چې دا هغه بس یو دغه دی یو اکټینګ دپاره دلته یو پلیټ فارم دی دلته هر انسان راځي خپل اکټ کوي خپل پرفارمنس کوي او بیا ځي مخکې کېږي نو بس لکه انسان دلته ژوندی پاتې شي چې د هغه پرفارمنس صحیح چې کوم نی نو بس ایر شي خاورو کې خاورې شي اوس ډېر خلک دي چې هغه په خپل ښه والي باندې م یادېږي په خپل بدوالي م یادېږي لکه زه اوس ایجپت نه رالم یو 4 ورځې وشوې نو هلته رامسي 2 ما وکتو کوم چې د موسی علیه السلام فرعون نو ما وی وګوره خلک یادوي خو د دعا دپاره نه یادوي عبرت دپاره یادوي بیا مونږ جبل موسی ته وختو نو خلک یادوي خو د دعا دپاره یادوي که نه د عبرت دپاره نه یادوي د یو دعا دپاره یادوي نو بس الله هر انسان ته یو طریقه ښیي که نه نو جی what you want یو منٹ sorry my iPad battery down Dan you can have it but it's battery down go and have it sorry زما نن کور کې ډېر چاچو دی ویکینډ دی نو بس ډېر زیات ټوله فاملي راغونډه شوي تاسو څه ټاپک روانو تاسو زمونږ هم په اکټیویزم باندې دوی خو ټاپک لګ دغه والو خو بس ما په کنټرپ وکړ لګ دوی می ډسټرب کړو خجی okay go and have it then have it جی دا ویلو چې لکه مطلب مونږ ته وي بېشک مونږ کو چې سم کړي it's fine but at least our زموږ چې کوم جنریشن دی هغه دی لکه مونږ داسې لاره باندې واچو چې somehow more هغه لکه humanity and you know همدغه شانې د charity and humanity and that help دغه ته واوړي دا ارڅه خو د نیو جنریشن نه اوچت ځي زه اوس انشاءالله 23 له روان یم پاکستان ته لا 4 ورځې مې شوي دي ایجپت نه راغلی یم سمه هغه مکارې ښځې وایي نه چور چور یم چور چور یم اوس 23 له روان یم زموږ الحمدلله فوډ پیکس دي نو بس ډېر زیات به بیزي زما رمضان هلته په روډ باندې زه په روډ باندې بالکل الحمدلله I always پاکستان کې جی زه کے پی کے کې زیات کار کوم بلوچستان سکر او کے پی کے کې کوم زیات کار ما خپل لاهور رزق ارګنایزیشن بتاسو نوم اوریدل رزق ارګنایزیشن نن سبا ډیر زیات په پیک چلیږي ماشاءالله ټول خپل کارونه کوي الحمدلله او جی رزق ارګنایزیشن سره مطلب زه 2017 نه یم او سټیل زه دا غوي سره لګیم کار سره کوم ایز ولنټیرلی نو موږ بم داسي درستخان پیکیج به موږ لګو اوس موږ دا غي موږ کله چې د کووډ ټایم راغی نو ما 136 راشن پیکیجز چې کوم دي نو ما په چترال کې او سواد کې دیزونو کې بیا ما دغه کړی دي الله ته کوانټیټی نه پکاره الله ته کوالټی پکاري موږ الحمدلله exactly موږ 3 years موږ ډیره وړه چارټی ده Mika, give it to Nafi auntie. I don't know how to operate that. Go and give it to Nafi auntie. Manga zama only 3 ماشومه شان چارټي زما 3 کال او شو 3 کالم پوره نه دي ما شروع کړي
خو الحمدلله زما لاست ایئر رمضان کې ما 1000 فود پیک شاید افریدي سره کړو او 1500 مې ځان له کړو او زمونږ فود پیک ماشاءالله ډېر غټي زمونږ پکې 20 کیلو وړۍ 5 کیلو سیله روجې 5 کیلو چینی 5 کیلو غوړي 5 کیلو مختلف دالونه سالت پیکٹ روح افزا بوتل and 1 کیلو توره چې 1 نیم کیلو شنه چې نو زمونږ پیکج ماشاءالله ډېر زیات ښکلی غټ پیکج یې که نه نو بلکې ما شاید افریدي رور ته ویلو مې زه په خپل پیکج ما ته نن زما د پېښور آفس والا لک کوم مینیجر دی نه ما ته فون وکړ چې باجي دا پیکج ګران دی اوړه خو په تا دې کې په 1300 روپۍ اخیستي دي او دا خو په 900 دي نو ما بیا ټول انویسټیګیشن چې وکړو نو هغه وړه دي چې هغه دا زړې روټۍ وانخلي پاکستان کې د خلکو کورونو نه چې دا زړې روټۍ بیا هغه چور